کې چې موږ له چا څخه طرفداري وکړو له چا څخه طرفداري ونه کړو. صحیح دی په موجوده نظام کې به هم ستونزې وي مشکلات به وي اما دا په دې معنا نه شو چې له خره څخه طرفداري وکړي. طالب خو مطلق خر دی. طالب خو دغه حالات یې ګوري مکتبونه دی سوځوي کلینیکونه دی ورانوي سړکونه دی ورانوي د برکونه د برکم پایي چې دوی تخریبوي. نو کوم کار دوی داسې کار کړی دی چې په هغه باندې یو څوک افتخار وکړي. زما په نظر باندې د افغانستان ولس ته دا پکار ده چې نور دې ته وخت پیدا نه کړي لکه 1995 کال کې چې کوم جهادونه شروع شول پر افغانستان کې کابل هم په دې بل طرف راواړاوه او زه تو بل ټول ماجر و د دې دال خورو طرف ته منډې وروالی او بالاخره هلته به خپل ورور هم راته ویل به چې هلکه ماجره کاږل زه په خپله خاوره کې پروت وم او راته ویل به چې ماجره. نو که نور افغانان غواړي چې بسیا ژوند ولري او په خپل ملک کې واوسېږي او باعزته واوسېږي زما په نظر باندې د موجوده نظام څخه دې ملاتړ وکړي او همدغه موجوده نظام دی چې یو څه ناڅه موږ ته رابخي. نن مکتب هم لرو کلینیک هم لرو ډاکټر هم لرو هر څه لرو. که چېرته له دې نظام څخه ملاتړ ونه کړو زما په نظر باندې به بیا هماغه د پخوا په شان باندې مهاجر یو او له دې وطن څخه به تښتو بیا به بل طرف ته بیا وایکړې به سر یو بس ورک به یو نو چې اوس بچی کېږي. شیرزاد صاحب مننه راګرځو بېرته تاسو ته راګرځو سمه ده خپله خبره یاد ولرئ. پکتیاوال صاحب ته نوبت ورکوو پکتیاوال صاحب ته نوبت ورکوو ستاسو خپله خبره ذهن کې ونیسي سمه ده. مننه صحیح شو کور مو ودان. پکتیاوال صاحب سلامونه او نیکې هیلې د ډېره وخته مباده خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او د صحت په جامو کې. وعلیکم سلام الکوزی ورور ستړي مه سئ. زه هم په خپل وار سره تاسې ته سټوډیو کې ناستو میلمنو ته د لایف ټول لیدونکو ته سلامونه یم. الله دې وکړي ټول ښه روغ او جوړي. زه افغانستان کې یم دا راته ووایئ زما اواز کلیر ده؟ بالکل اواز 350 کې ماشاءالله. سلامونه مو باندې پکتیاوال صاحب. وعلیکم سلام ډیره مننه قربان موسم. ګورئ لکه مخکې چې شیرزاد صاحب خبره وکړه د خبرې تکراری راځي. یو وری مخکې په دې وطن کې بالکل دغه رقم صورتحال و لکه دا نن. نو شهید ډاکټر نجیب دی الله پاک د تورې خاورې مور سره وبخښي د دې ولس احترام یې وکړو د ولس خبره یې ومنله ورغه استعفا یې ورکړه. د دومره پوه سړی به نه و په الف و ب ت س به خبر نه و امنت بالله به یې نه وزده لکه دا اوس د هیبتي زمن چې دي چې ویولي بیا د بې ډېره ما څوک سنت نه وي د چا په کونه یوه لویست ویښتانه ولاړې راغلي شرعي نظام د اخبار جنګیږي. په هغه وخت کې هم دغسې خرکوس مخلوق و لکه دا اوس چې ده. نو شهید ډاکټر نجیب د دې ولس د اخبار استعفا ورکړه. د ولس کې هر دله به راجک سي حاله تا خو روسان راوستلي دي او پلانه ده او ډینګه ده ته کمونیست یې او دغه ده او هغه ده. ښه چې دغه شهید ډاکټر نجیب سي چا کفار باله چا به کافر باله دغه کافر خو توبه نعوذ بالله تاسو ته دا وطن در پرېښو. دا مسلمان دا یوه لویشت ریبزي چې پرېښي وي دا نن چې دلته کته او پورته کېږي خطبې ورکوي. موږ یې مسلمان نه بولو دی له ځانه بزرګان راته جوړه کړي دي. ښه والله بالله هغه خلک چې د شهید ډاکټر نجیب خلاف جنګېدلي دي زه د هغو په اسلام کې شک بولم زه مسلمان نه بولم. هغه خلک دی د اسلام او د عالم او د پلانکي صاحب او د ډینګي صاحب لقب یې ورته کاروي. د ما په نظر کې هغه خلک له سره مسلمان نه دي افغانان نه دي. د آئی ایس آئی غلامان مزدوران او آئی ایس آئی په خپله ویلي دي چې یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں. د آئی ایس آئی هیروګان دی هغه. ښه چې دغو مسلمانو ته دا وطن ور پرېښو د مسلمانو څه وکړه په دې وطن کې پرېږدئ دغه ټرڅې او لغتې پرېږدئ لږ تاریخ وګورئ. د مسلمانو په دې وطن کې د چا په باغ سرپه وکړه د چا په ناموس یې سرپه وکړه د چا په مال یې سرپه وکړه د چا په عزت یې سرپه وکړه په څه شي سرپه وکړه د مسلمانو. نو ډېر یو جاهله ډېر یو کمکل ډېر یو بې وجدانه ډېر یو وطن فروش ډېر یو بې عقل انسان به وي چې هغه به نن بیا
هغه ورځې او هغه خبرې او هغه بدګړي بیرته تکراري غواړي. د ما په نظر هغه زه انسان نه بولم. څوک دا غواړي چې بیا د افغانانو خوندې ومندي د تخیل او د میرامشاه او د شمشتو د اریپور او د اټک او د منشیرې په دغو کیمپو کې د پرتي هغه درانه پښتانه چې په یو کور کې سره زاړه شي ورېندار له لیورو مخ پټوي، هغه درانه پښتانه چې اروپا له خکي په خیمو کې سره پراته بې ستره بې پته بې رزقه بې حیا. دغه بې حیایي ده چې تربور هغه تربور چې هغه په مړي او په ژوندي ورسره بند دي. دلته د تا خیمه ولاړی هلته د هغه خیمه ولاړی. دغسې سوي دي. څوک په لارې کې در مړه سو، څوک دې په پنجاب کې پیدا سو، په پنجاب کې لوی سو، وروره په پښتو نه ورسره پیژدي. پاته سوه خبره د طالب سرچ یې کوي وی ګورئ چې له کومه ورځې راشي نه نصیر الله بابر دا ډله پیدا کړه. طالب نوم چې پیدا سه په افغانستان کې له هغې ورځې ونیسه تر نن ورځې پورې تاسې د طالب ټول کارنامې وګورئ چې طالب دلته کوم رول ادا کړی ده په وطن کې. په میډیا باندې وګورئ طالب څه شی کړي دي. طالب الله یو ځوان رانیولی د سړک په سر به یې حلالوي، الله اکبر الله اکبر چیغې به پې وایي. یو د بند ساتونکی خانولي پکتیاوال به یې درولی په 82 به یې وولي، الله اکبر الله اکبر چیغې به پې وایي. سپین مسلمان دغه افغانان د دې افغانستان فوج په دغه باندې به جنګ کوي او د الله اکبر چیغې به پې وایي. د 80 کالو سپین ږیری به یې درولی د 1500 کالو په یو نابالغ ځوان باندې به یې وایي. یو سپین ږیری به یې سملولی په لښتو به یې وایي ورته یایي به چې داسې وغاپه لکه سپی. د یو چا خور و لور به یې په بازار کې سملولی په لښتو به یې وایي. د طالب خو ما دغه ښېګړه لیدلې چې له افغانانو سره یې کړې ده. بله ښېګړه یې تاسې ما ته راوښیي، یوه ښېګړه تاسې ما ته د طالب راوښیي. هر هغه مردګاو، هر هغه خرکوس، هر هغه جاهل، هر هغه د ډمې زوی، هر هغه د هیرا منډي پیداوار چې دی د طالب دلته مبارزه کوي، لا په طالب په خپل مور سپروي، هغه خو د ما ته د طالب یوه ښېګړه راوښیي چې زه ورته ووایم چې یاره حق یې لرې بوی زه په مور یې سپور که. په کوم دلیل ته د دغه سړي ملاتړ کوې؟ په کوم دلیل ته دا خرکوس غواړې؟ کومه ښېګړه ته ما ته د دغه مردګاو یوه ښېګړه ته ما ته راوښیه؟ د دې طالب د دې د هیرا منډي د ادارې ما ته یوه ښېګړه راوښیه مردګاوه چې زه هم در سره ودرېږم سعید. او که ته په زور په ما منې د تا پلار یې ولاکه را باندې ومني، د تا پلار یې ولاکه را باندې ومني. ته به تر څو دا مړي کوې خرکوسه؟ ته به تر څو دا پلونه ړنګوې؟ ته به تر څو افغانان قتلوې؟ ته به تر څو مکتبونه سوځې؟ په دې طریقه باندې خو په تا باندې حکومت د توې ټکی کې د توې ټکی شته به بیا په تا قرآن کې دا حکومت چې دا ټوله دنیا له تا سره ودرېږي، په تا دا خوبونه یې ورې مه وینه طالبه چې ته به بیا په کابل کې د خلکو په سر کې به د بیاتي وریشي. ته به په یو سړي باندې یو لمونځ 4 وارې کوې، ته به پردۍ خوندې ومندې په لښتو باندې وایې قرآن یې کې په تا باندې. تا به بیا حمید ګل په باغ بابر کې سملولی، ته به بیا د افغانانو د شمالي والو باغو ته اور واچې، ته به بیا هغه بوتان ړنګوې. ته تر محمود غزنوي نه زیات مسلمان یې، ته تر دغو ټولو افغانانو زیات مسلمان یې، ته د افغانستان اسحار به بیا ړنګوې. نه زویه طالبه غولېدلی د هیرا منډي دلالي کوي دلالي. زړه دې ما په یغو ځوانانو بدیږي چې هغه په پولو په پټو رالوی سوي دي. والله بالله زه د خپلې علاقې د خپلې منطقې داسې ځوانان پیژنم چې نن په زرمت ولسوالۍ کې مړي کوي. والله بالله کوي کابل په سترګو لیدلی، کابل
لیکن دوی قومندانان دي، هر د سپي زوی قوم رټلی مردګاو ټوپک ور واخلي، ټول عمر به یې کونه ورکړي چې د کونې دې ورکېدا ټیم یې تېر شي. دی به وروره دلته یو وټی ګیره درته پرېږدي، شاته به سڼې پرېږدي، ټوپک به راواخلي. هغه کوني به بیا د ملک زوی به ده درولی، د یو عالم زوی به ده درولی، د یو جنرال زوی به ده درولی. ولې خو طالب به د جهان کونیان په دې طالبانو کې ننوتي. راسئ زه یو نوم در ښیم، ما زه چې څوک پېژنم، زه یو نوم در ښیم چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دور کې په دغو شرکتو کې کونې ورکولې، اشپزۍ به یې کولې، ما ته یې کالي مینځلي د نن په دې ظلمت کې هغه مړي کوي. که مې په ثبوت دا خبره په دغو ظلمتیانو په د خپلو پکتیاوالو باندې ثابت نه کړه، د پکتیا په چاو کې مې د سټ مخې راوځړئ. تر پرونه به د په دغو شرکتو کې کونه ورکوله، سپیو سړي ته به پروت وې، په کونه باندې به د پیسې ګټلې، ډالرې به دې ګټلې، موږ ته به د کالي مینځل. نن مردګاوان هغه کونیان راجګ شوي دي، زرمتیان وزني، پکتیاوال وزني، دغسې په هره سیمه کې د جهان قوم رټلي خلک پکې ننوتي دي په دې ډله کې چې چا کونه نه یې ورکړې ولاکه هغه د طالب ملاتړ وکړي، چې د چا په مور پنجاپۍ نه یې سپور سوی ولاکه طالب ته زنده‌باد ووایي. چې څوک دا خبره کوي چې طالب ما ته اسلام راوړی، د هغه سړي په مور غېړو منډم. 25 کاله مخکې طالبان نه وو، 25 کاله مسلمان مخکې تاسې مسلمان نه وئ، تاسې طالب مسلمان کړي، تاسې طالب مسلمان کړي، چا مسلمان کړي تاسې؟ چې کوم سړی دا خبره کوي چې ما ته طالب اسلام راوړی، د هغه مسلمان په مور غېړو منډم چې دی 25 کاله مخکې مسلمان شوی، 20 کاله مخکې مسلمان شوی. د یو زیپو په مړیو باندې به یو خرکوس را لوی شوی، ټول عمر به د تا دروازې ته ولاړ، د ما دروازې ته ولاړ، هغه مردګاو به بیا ما وزني چې د ما په مړی را لوی شوی، سبا به ما وزني، په ما به حکومت کوي. یو وارې مخکې وروره دغه رقم یو نوم موسي ملا محمد عمر اخونده وشي، یو نوم یې واخلي، هله پلانکی کافر اوس بیا دغه د هیبتي دا د سیک تصویر کته او پورته کیږي هیبت الله ده. په دا ټول طالب شبکه کې یو دومره مسلمان څوک شته چې هیڅ کوم خرکوس په دې نه ده خبر چې ملا محمد عمر اخوند له کومه ځایه فارغ شوی، ملا و که نه و. هیبت الله دې اوس دا دی دا کته او پورته شي، دغه موږ ته چې هغه جینې جوړ کړی دی، دغه مایک ور بند کړه، لای کته که راباندې بې عزته کوې له کوزه دا په منځ کې چې مایک را خلاصوي. دا هیبت الله چې ده یو طالب مردګاو خو دې راشي دلته دې ووایي چې دا هیبت الله څوک ده، د چا زوی ده، له کومه سوی، چیرې ملا څه دغه پګړۍ چیرې تړلې، استاد یې څوک ده. نو د خدای پار د افغانانو ځوانانو ګوري که یو سړی هر څومره ماسټرۍ ولري، که یو سړی هر څومره تعلیم ولري، چې د وطن مینه نه وي ورسره، د هغه هر شی بې معنا دی. ته به دا کوټې کوټې کتابونه څه کوې، ته به دا پي ایچ ډیانې څه کوې، ته به دا ماسټرۍ څه کوې، چې ته د یو غله نه ډارېږې، د هغه خلاف غږ نشې پورته کولی. ته یو قاتل ته قاتل نشې ویلی، د تا دا علم، د تا دغه هر شی بې معنا دی. په دې سټوډیو کې ناست کسان لا په دې سوشل میډیا باندې چې کوم خلک خبرې کوي، په دغو باندې ځان ولاکه نه وټي، خړ اوبه ولاکه څوک راوړي، لیکن تر ځان مهم دا وطن ده او دا وطنوال دي، او چې دا ځوانان غیرت ونه کړي، دا د غم ټغر نه ټولیږي یارانو. هره ورځ به موږ په دا تسلیت او دا غندنه او دا تر کومه اخر تر کومه، یوه ورځ نه ده، 2 ورځې نه دي، 3 ورځې نه دي. ولې هر ځوان له ځانه سرباز نه جوړوي؟ سرباز معنا دا نه ده چې ته دریشي اغوندې، ته به کابل بینک ته ورځې، له هغه ځایه به ته معاش راخلې، اتې ته سرباز یې. نه، چې ته له کوره راووتې، دا وطن دی تا مور ده، دا مور په تا حق لري، ته باید هر سړی په نظر کې ونیسې
چې کوم سړی دی تر پامه مشکوک درغی، خطرناک درغی، دا دولت ته یو نظام ده، یو چاته زنګ ووایه وینیسه، حق لرې ته چې د چا باندې دومره بد حالي لکه په افغانانو چې ده، هغه دومره بېغمه خوبونه نه کوي لکه افغانان یې چې کوي. چې وطن دې جوړ نه وي، د تا دې په یو ښار کې په یو ولایت کې شل منزله بلډینګ وي، څه هېڅ بې معنا ده چې د تا په څنګ کې دغسې بلډینګونه نه وي. د تا په کلي کې د یو کور وي، تا ته د ISI یو کور جوړ کړی، کوم بل جاسوسي بل چاته به د جاسوسي کړي، ډالر به یې درکړي، یورو به یې درکړي، کلدارې به یې درکړي، لیکن چې د تا ټول ښار ښایسته نه وي، د تا بلډینګ بې معنا ده، د تا موټرې بې معنا دي. نو ځوانانو د خدای پاره په دې وطن باندې ننګ وکړئ، په دې وطن باندې غیرت وکړئ، راجګ شئ. د دې وطن مجرمان له ځانه مه جوړوئ. دا هم یو غټ جرم ده چې تاسې په دغه بده ورځ کې ځانونه غلي اچولي دي، بس پراته یې. دا د تاسې غټه دوسي ده، دا د تاسې غټ بې غیرتوب ده. تاسې چې نن خپل ایمان، خپل غیرت، خپل ننګ په دغه اردو په دې نظام ونه کوئ، د ورځ تر قیامت لکه مغل چې ورک شو دغسې به افغانانو ورکېږئ. او که نن هم غیرت وکړو، انشاءالله دا د غم ټغر به تاسې ټول کوي. ډېره مننه یارانو، قربان مو سم. خدای دې وکړي د چا وخت مې نه نیولی. د طالب چې څوک ملاتړ کوي ورسئ ویې ګورئ، لا به دی په پاکستان کې اوسي، په کوټه په دغو مقبوضه محکوم افغانستان کې به پروت یو شناختي کارت ته به خوشحاله. دا شناختي کارتونه زه 2 په جوب کې لرم، وس پاسپورټ در ښکاره کړم، په وطن کې پروت یم، یوه هفته کېږي چې افغانستان ته راغلی یم. پاکستانی پاسپورټ 1 نه 2 لرم، شناختي کارتونه 2 لرم. د ګلخانانو خبره ده، یو بیکاو ملک د پاکستان چې پیسې ورکړي ښځه کور ته درته راولي، د یو شناختي کارت ته مه خوشحاله کېږئ. د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبره د پاکستان د کور نه د طالب مردګاوه، دا وطن د کور ده. له تا نه مخکې چې دغه پاکستان ته چا جاسوسي کړې ده، د پښتون قام دلالي یې کړې ده، پنجابي له هغو سره کوم څه شی کړي دي، له تا سره به هم هغه کوي. لکه څه خیل چې د هغو مرګ مړی او ژوندی ورک ده، والله بلا د تا به هم ورک کي. د خدای پاره ده طالبه، د خدای پاره ده پښتونه دومره نه وي بې غیرته. لږ خپل تاریخ وګوره. نن د سپیو د سړي په تا ختلی دی، د سپیو د سړي، که په لر کې ده که په بر کې ده، ذلیلو خوارې خالي ته وزل کېږي. د مخې سړی په تا کې ټارګټ کېږي چې هر هغه پښتون چې په هغه باندې 10 نفره راټولېږي ولي یې ختموي یې. قربان مو سم یارانو. ملا نه هیبتیسته نه بل کوم داسې خرکوسته، دا ټول د ISI چې دا هیبتي مرداړ شي، لا یې سبا په کونه یوه پچکاري ور ومنډي، بل خرکوس به درته راولي، دا پلانکی صاحب شیخ صاحب ده. نو دا شیخان نه ختمیږي، دا د حیرا منډي شیخان دي، دا د حیرا منډي دلالان دي. د ما په نظر نه پښتانه دي، نه افغانان دي، نه مسلمان دي. تر نن ورځې پورې نه اسلام ته د 1 روپۍ خدمت کړی، نه پښتون قام ته د 1 روپۍ خدمت کړی، نه افغانستان ته د 1 روپۍ خدمت کړی. که دی رښتیا د پنجاب غلامان نه وي، د پنجاب مزدوران نه وي، د ISI سپي نه وي، ولې دوی مردګاوان له پنجابه د عبدالسلام ضعیف پوښتنه نشي کولی؟ دا پنجاب 10,000 وارې دا کونړ په توغندو ویست، ولې د کوم مردګاو له خولې غږ نه وروت؟ ته خو دلته خلکو ته یې چې د افغانستان وارث زه یم. ټولې نړۍ ته ته چیلنج یې ورکوې، دا د مور میړه ته دې ولې خدای پاک ته داسې شرمولی؟ 10 کاله یې د سپي په زنځیر تړلی وي، نن بیا ورځې د هغه د مور میړه سره د ناستې، د هغه سړي نه مشورې اخلي چې د هغه د خپلې خولې خبرې په دې میډیا باندې پرتې دي. د دغه عمران نیازي مردګاو د خولې خبرې دي چې هغه یایي چې میرا الله پر ایمان نہیں تھا. دا چې ښځه د کفارو وغوایم، دغو کفارو ته ورځئ، غټې غټې ریبزې ورته نیولې لکه سپي ورته ناستي. چې کوم سړی طالبه تا خپل رهبر بولي، د هغه سړي په ښځه له تا سره غڼه ومنډم. چې څوک هم یو ځای ولیدي د ښځه وغوایم 80 ځای هم دې وولي. د خدای په امان ښه شپه ولرئ.
ډېره مننه قدسیوال صاحب، ډېره مننه. خوشحاله شولم چې راغلې لایف کې زموږ سره ګډون وکړي. ډېره مننه قدسیوال صاحب لاړې. نوبت علي خان هم NDS 101 هم لاندې د اسټوډیو کې د کمنټونه کوي، را دې سي اسټوډیو ته دې راسي. او شیرزاد صاحب مهرباني تاسو خپلې خبرو ته ادامه ورکړئ، بیا به دا نورو ملګرو ته راځي. مهرباني.